آیا تاسې پوهېدئ چې څنګه یوه ډیجیټلي لیکنه راښکته یا ډاونلوډ او له نورو سره په قانوني ډول شریکه کړئ؟ څنګه خلک پوه شي چې تاسې غواړئ هغوی ستاسې لیکنه بیا وکاروي؟ د کریټیو کامنز جوازونه له تاسو سره په دې دواړو برخو کې مرسته کوي. دلته موږ تاسو ته د دواړو په اړه معلومات درکوو. زموږ او تاسې نړۍ له ډیجیټلي فرصتونو څخه ډکه ده. اوس موږ د مجازي شبکو و انټرنیټ په کارولو سره کولای شو چې له یو بل سره خبرې اترې وکړو، مطالب شریک کړو او په ګډه کار سره وکړو. زموږ او ستاسې ترمنځ معلومات او لیکنې په نویو لارو چارو سره بدلیدلی را بدلیدلی شي. مګر دا هم اړینه ده څو موږ پوه شو چې هر انځور، مطلب او یا کومه سندره جوړیږي نو هغه د کاپي رایټ په واسطه خوندي کیږي. د کاپي رایټ په مرسته خلک پوهیږي چې څوک کولی شي زموږ جوړ شوي توکي شریک او بیا وکاروي. تاسو د بل چا د آثارو د بیا کارولو او له نورو سره د شریکولو نه مخکې باید د هغوی اجازه له ځان سره ولرئ، که څه هم هغه په انټرنیټ باندې خپور شوی وي. مګر که چیرې د یو اثر جوړونکی وغواړي چې د ده آثار دی د نورو لخوا هر وخت بې د کوم قید او شرط څخه په بیا وکارول شي، نو په دې صورت کې له موږ سره د کریټیو کامنز جواز ښه مرسته کولی شي. د کریټیو کامنز جوازونه یوه وړیا وسیله ده چې د هغه په کارولو سره تاسې کولی شئ خپل آثار په خپله خوښه خوندي وساتئ. تاسو خپلو موادو ته داسې جوازونه غوره کولی شئ چې د تاسو د کاپي حق خوندي کړي او همدارنګه تاسو ته دا حق درکړي چې نور خلک څنګه او په څه ډول ستاسې له موادو څخه ګټه پورته کړي. راځئ یو مثال ته پاملرنه وکړو. زیک یو انځور ډاونلوډ کړی چې CC کیوي نومیږي او دی غواړي چې دا انځور د خپل ساینس په پروژه کې وکاروي. د دې انځور انځورګر کریس نومیږي او زیک د کریس د اجازې پرته کولی شي له یاد انځور څخه ګټه پورته کړي. ځکه چې کریس مخکې له مخکې یاد انځور ته تر کریټیو کامنز جواز لاندې د ګټې اخیستنې اجازه ورکړې ده. کریس خپل انځور ته جواز ورکړی دی. د زیک او نړۍ ته څرګنده کړې ده چې زیک او ټول کسان کولی شي د کریس د اجازې پرته له یاد انځور څخه په خپلو کارونو کې ګټه واخلي. دلته ځینې نور جوازونه هم شته چې کریس کولی شي ورڅخه ګټه واخلي. د کریټیو کامنز جوازونه ځینې نورې بیلګې هم لري چې دا ټول د قوانینو په توګه هم ګڼل کیږي او هر یو یې ځان ته ځانګړې نښې لري. This is attribution. دا نسبت ورکول دي. دا په دې معنا ده چې کله زیک غواړي چې په خپلو موادو کې د کریس انځور وکاروي نو د خپلو موادو له خپرولو مخکې باید کریس ته خبرداری ورکړي تر څو کریس پوه شي چې د ده انځور په کومو ځایونو کې کارېدلی دی. This is not commercial. دا غیر سوداګریز دی. دا په دې معنا ده چې د دې جواز درلودونکي مواد د سوداګریزو موخو لپاره نشي کارېدلی. دلته بیا دا جواز دا معنا لري چې له کریس نه پرته بل هیڅوک نشي کولی د کیوي له انځور څخه پیسې لاسته راوړي. د مثال په ډول ټیم غواړي چې یاد انځور په کالیو باندې چاپ او بیا دا کالي په خپلو ملګرو وویشي. دلته نو ټیم کولی شي چې دا کالي وویشي خو په دې شرط چې کالي به نه خرڅوي. This is no derivatives. دا له غیر مشتقاتو څخه دی. دا په دې معنا ده چې کریس په انځور کې د بدلون راوستلو اجازه نه ده ورکړې، یعنی هر څوک چې له یاد انځور څخه ګټه اخلي باید کټ مټ یې وکاروي. کیټ کولی شي د کریس له انځور څخه په خپل بلاګ کې ګټه واخلي خو لومړی باید له کریس څخه اجازه ترلاسه کړي او له هغه وروسته دا کولی شي چې په خپله خوښه نوموړی انځور ډیزاین او یا یې له نورو انځورونو سره میکس کړي. And this is share alike. او دا یو شان شریکول دي. دا په دې معنا ده چې هر هغه مواد چې د کیوي انځور پکې استعمالیږي باید د انځور د اصلي جواز غوندې جواز ولري. جیک په یوه نوې ویډیو کې د کریس له انځور څخه ګټه اخلي خو د ده ویډیو باید د کریس د انځور له جواز سره سم جواز ولري. د کریټیو جواز لاندې ټول مواد کیدای شي خپاره شي خو په ټولو کې په عمومي ډول د اتریبیوشن یعنی نسبت رول شته. اختیاري جواز ډیر صلاحیت لري د بیا کارولو لپاره. غیر اختیاري جواز، غیر سوداګریز جواز او غیر اشتقاقي جوازونه د بیا کارولو لپاره لږ صلاحیت لرونکي دي. اختیاري جواز او د مشابه شیانو شریکولو جواز کله کله په عامه جواز باندې هم پیژندل کیږي. دا درې جوازونه یوازې د سوداګریزو دندو لپاره دي او دا دوه جوازونه د بډای کولو او بیا کارولو لپاره اجازه نه ورکوي او دا دوه جوازونه د نویو لیکنو لپاره دي. که غواړئ چې د دې جوازونو نه استفاده وکړئ او نور معلومات ترلاسه کړئ نو په creativecommons.org.nz باندې له موږ نه لیدنه وکړئ او یا تاسې کولی شئ چې زموږ سوالونو ته ځواب ووایئ او یا تاسې کولی شئ په creativecommons.org/
چوز کې زموږ سوالونو ته ځواب ووایئ ترڅو پوه شو چې ستاسې لیکنې دپاره کوم جواز مناسب دی. تاسې کولی شئ چې د کریټیو کامنز نورې جواز لرونکې لیکنې په انټرنیټ کې پیدا کړئ. تاسې کولی شئ چې د نورو انټرنیټي پاڼو د موندلو لپاره په انټرنیټ کې پلټنه وکړئ او د سندرو لپاره په جمینډو انټرنیټي پاڼه کې او د انځورونو لپاره په فلیکر او یا د نیوزیلینډي لیکنې لپاره په ډیجیټل انزي کې پلټنې وکړئ. د کریټیو کامنز جوازونو په کارولو سره تاسې کولی شئ چې نور خلک نور هم بډای کړئ. کیدای شي تاسې وغواړئ له نورو خلکو سره په نړۍ کې د یو راپور د نور بډای کولو لپاره اړیکه ونیسئ او یا کیدای شي چې د خپل خوندیتوب لپاره د بل چا جوړ شوي توکي بدل را بدل کړئ. تاسې به ووینئ چې پوهانو، ښوونکو، شرکتونو او دولتي ادارو په کریټیو کامنز کې جوازونه جوړ کړي او کاروي یې او خلکو ته یې ازادي ورکړې ده چې نور یې هم توکي وکاروي. خپل تولید له نورو سره شریکول دا یو لوړ تصمیم دی. راځئ چې په ګډه سره کار وکړو او په قانوني توګه د کریټیو کامنز جوازونو په وسیله خپل توکي له نورو سره شریک کړو.